الله سبحانه وتعالى او منګ ټول انسانانو بندگانو ته د فرار او د تیښتې او د باغي امر کړی دی ففروا الى الله. انسانانو وتښتېږئ، منډه ووهئ، فرار او دغه رنګې دوړ او تیښته اختیار کړئ. دا تیښته د څه شي نه ده او چاته ده او په څه طریقه باندې ده؟ زما عزتمندو دا تیښته د الله نه ما سوا د هر غیر الله نه مراد دی. کاغه زما ستا دکان دی، کاغه زما ستا ښځه او بچی دی، کاغه زما ستا مرګری دی، او کاغه پیر او مرشد او یو امام او قائد دی. بهرحال هر هغه څیزه چې تا د رب العالمین نه اړوي وکل ما هو یصرفک عن الله عز وجل ففروا الى الله. هر هغه شی چې تا د رب العالمین نه رامنع کوي، ستا او د رب په مابینس کې حایل واقع کیږي، خند او پرده واقع کیږي، تا د خپل هدف او مقصد نه اړوي. الله سبحانه وتعالی وی او انسانانو د دینه تیښته وکړي چاته الی الله. الله سبحانه وتعالی تراو تختیږي. وهذه الآية تشير إلى أن كل شيء من المخلوقات سجن وضيق للإنسان. دا آیت د دې خبرې ځین سازي کوي چې انسانانو مخلوق کې هر یو چیز ستاسو د لپاره مستقل باقاعده یو جیلخانه ده. دا ستاسو د لپاره سبب د پریشانی او د خفګان دی. په دې کې ستاسو مشکلات او تکالیف دي. د دې نه ځان بچ کړئ، د دې نه ځان راوباسئ. ففروا الى الله. الله سبحانه وتعالى ته فرار او باغ اختیار کړئ. اهل علم د دې نس او د دې آیت په فائدہ کې لیکلي دي چې بلی ان الانسان لا يفر الا من السجون والاعداء. د انسان فطرت دا دی چې د جیل نه، د دشمن نه، د هر هغه چیز نه چې د تکلیف لا د بدن له تکلیف ور کوي، د بدن او د جسم هغه زخمی کوي، دا غي نه وینره وباسي، هغه خرابوي، دته باعث تکلیف جوړيږي. نو دې دا غي نه تیښته کوي او د ځان د فره حفاظتي کوټلي ګامونه پورته کوي چې زه د دې بیماری نه، د دې تکلیف نه، د دې فقر او د نیستۍ نه، د دې لوږې او د دې غریبۍ نه بچ شمه. نو د الله سبحانه وتعالی نه وروسته پاتې کېدل، د الله سبحانه وتعالی نه لا تعلق پاتې کېدل، دا اصل ضرر او نقصان دی، دا اصل خسران او تاوان دی. دغه وجه ده چې الله سبحانه وتعالی دې آیت کې انسانانو ته د منډې وهلو امر کړی دی. او دا خبرم یا ساته علی قدر الهدف یکون الانطلاق. څومره چې هدف یې داغه مناسب او داغه موافق تا ته وي منډه وخه ته وګوره. فی طلب الرزق فقال الله عز وجل فامشوا. قران کریم کې چې کله د روزي او د رزق د خبره کوي هغه پسې د منډې د پار لفظ د مشي استعمال کړي. وم شو تاسو دې پسې لاړ شي د دې فلټن او تعالی شو کوي. وللصلاه فقال فسعوا. د مانځ په باره کې ویلي دي دې کې سعی وکي. واما للجنه فقال وسارعوا. د جنت په باره کې ویلي مسارعه وکي، مسابقه وکي. واما الى الله عز وجل فقال ففروا الى الله. او د الله رب العالمین ته د منډې په باره کې لفظ د فرار ویل دي. نو د دې نه دا معلومیږي چې علی قدر هدف یکون الانطلاق. څومره چې د انسان ټارګټ وي داغه موافق داغه هغه مناسب منډه وخیم. که یو سړی ځان ته کم دی د 2 کروڑو ټارګټ خو دي چې دا دکان بخلمه او دغه رنګ دا گاړې بخلمه دي زویله به واده کما، نظم عزتمند داغه موافق منډه وخی، داغه موافق سعی او کوشش کوي، داغه مطابق اهل ذلی کوي. کله یو سړی ټارګټ او هدف او داغه مرام لسته کروفي وي یا د دنیا بل یو ادنا سیز وي دا مخ کې په مقابل کې نو داغه مطابق هغه منډه وخی. نو الله سبحانه وتعالى قرآن کریم کې د انسانانو د مزاج او داغه د طبيعت مطابق د تعبیر ذکر کړي چې تاسو د فار د ټولو نه اصل هدف هغه د رب العالمین ذاتی د الله تعلق د الله سبحانه وتعالى انسم. داود علیہ الصلوۃ والسلام ته رب العالمین په یو موقع کې د ویلو وقيل اوحي لداود علیه الصلوۃ والسلام ويا داود واني حرمت على قلبي ان يدخلها حبي وحب غيري. اے داود دا خبره یاد ساته علیه الصلوۃ والسلام ما په هر اغزل باندې دا خبره حرام کړی ده چې د یو انسان د یو بنده په زړه کې د غیر الله محبت می د مخلوق مینه دی می او زدم پکې ور داخل شمه، زما محبت تیم پکې وي. اڅکلا رب العالمین زما محبت زما انس په هغه ځل کې نه ځای کیږي، په هغه کې نه داخليږي چې په هغه کې د غیر الله
پاغي کې د مخلوق سره مینه محبت وي د مخلوق عظمت وي داغې نه تاثر وي مخلوق چې کوم د داغې ته تواضع متازي او عاجزي وي الله سبحانه وتعالى وي ما خپل محبت خپل تعلق خپل انس او دغه رنګ زما محبت پاغي کې داخلي دل دا می حرام کړی دي نظم عزتمند زړونه چې کم دي نه هغه صرف او صرف رب العالمین ته خالی کول او صفا کول هغه پکار دي نو د دې آیت په فائدہ کې علما ذکر کړي چې فرار رب العالمین ته په مختلفو طریقو دي واما الفرار الى الله عز وجل على طرق مختلفه وكلها مهمه لمن الذي يريد النجات الله سبحانه وتعالى تمن د په مختلفو طریقو باندې دا یو دا د الفرار الى الله عز وجل بالتوبه من الكفر ومن جميع المعاصي دا ول دا خبره ده چې د الله رب العالمین په ذات باندې د رب العالمین په دین باندې کفر کول د دینه توبه وستل او دغه رنګ د دینه فرار او باګ کول تمام ګناونه پرې خودل ومن الكفر الى الايمان د کفر نتیخ تکول ایمان ته ومن الشرك الى التوحید د شرک نه کوم د ناغه توحید ته منډوال ومن الغفل عن الله عز وجل الى ذکر الله عز وجل د الله نه غفلت غفر خودل او رب العالمین ذکر ته د الله یا دهانی ته منډوال فضل ابن حسين ابن فضل وعليم دي اغويل دي احترزوا من كل شيء دون الله عز وجل فمن فر الى غيره لم يمتنع منه لند داندو چې د ار غیر الله نه د ار ما سوا الله نه داغینه منډه وهل هغه پر خودل داغي سره بایکاټ کول او صرف رب العالمین ته منډه وهل دا خبره یاد ساتي فمن فر الى غيره لم يمتنع چې د الله په مقابل کې بل څه منډه واله په بل باندې ګمند او اعتماد کو په بل باندې وثوق او باور وکړو او پاغي کې کوم دی دا اعتماد کو چې دا بزما په مشکل کې په کار باندې راځي او دغه رنګ دي ته بز اړخ لګوم او زه به دې ته التجاء او پناهي حاصلوم یا ساتي زما عزتمند فعین مقبه اقصیز به استفیل کیږي دا د الله سنت دی دا د رب العالمین قانون دی د خپل ځان او د مخلوق په باره کې چلولې دي د دې وجنه سلف ویل دي واتعجب ممن مؤمن على الله عز وجل وبأنه حق فكيف لا يطلبه ولا يسعى في القرب منه ولا يسعى لمرضاته اذا تعجبكم فاغا مؤمن باني فاغا چا باني چې اغا د الله رب العالمین ذات منله د رب العالمین په ذات باندې ایمان راوړي د الله الوهیت او د الله خدایتوب منله دي ثم لا يطلبه ولا يسعى لمرضاته او به په رب العالمین په سمند نه وخی الله سبحانه وتعالى د حاصلولو کوشش نه کوي زما عزتمند دا خبره د فطرت او د عقل نم خلاف ده فانه يبعد كل البعد ان يعرف الانسان خيرا دا خبره امکان لري چې انسان یو خیر هغه ته معلوم شي یو ګټ او ته معلومه شو بیا پاغي په سمند نه وخی او داغي طلب نه کوي دیو جنا زما عزتمند الله سبحانه وتعالى په سمند وهل دا د فطرت او د غرنګ دا د رب العالمین د وفاداری تقاضا ده الله سبحانه وتعالى قران کریم کې فرمایلی دي واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين اي تاسو الله د الله رسول اطاعت او تابعداري وکړئ چې تاسو واقعي ځان ته مؤمنان وای نو په هذه الايه تدل على ان اطاعه الله ورسوله من لوازم الايمان زما عزتمند دا آیت د قران کریم دا جمله زمنګ نه دا تقاضا کوي چې تاسو په دعوت د ایمان کې رښتینی او واقعي تاسو پرشته باندې مؤمنان یې تاسو د ایمان د صدق او د رښتینوالي علامه بدای چې تاسو به د الله او د الله د رسول خبره منئ او پاغي پسې به منډه وخیم